شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو، زه نثار یوسفزی د متحده عرب اماراتو د خپلواکۍ په دې 140مه کلیزه کې په دې خصوصي خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. د نن 140 کاله مخکې د ابوظبي، دوبۍ، شارجې، عجمان، مالګوین، رسول خیمې او پجیرې مشران راجمع شو، په خپله کې جرګه شو، مرکه شو او د متحده عرب اماراتو په نوم د دنیا په نقشه کې د یو جدید ملک بنیاد کېښود چې ډېر زر د دنیا کې د ترقۍ په لور روان شو. نه صرف یو نړیوال د تجارت یو نړیوال مرکز جوړ شو، بلکې فلمونو والا، لوبو والا، سیل سپاټ والا چې د دنیا په مخصو هغه ټولو خلکو دلته رالل. دلته مثالي همن د دوی ورورولي د هغې د دوی د ترقۍ باعث وګرځېده. نن دلته کې میشتو افغانانو نن د متحده عرب اماراتو دا 140م کلیزه چې کوم دی دا ډېر په مینه دی سره نمانځي، ځکه چې دلته 4 لکه پښتانه ژوند کوي او دا د متحده عرب اماراتو د دې خاورې او د دې وطن په موږ باندې حق په موږ افغانانو چې موږ د دوی په خوشحالۍ کې ګډون وکړو. نن دلته کې میشتو افغانانو ډېر ښکلی پروګرام راساس کړی چې نه صرف په متحده عرب اماراتو کې میشته افغانان پښتانه پکې ګډون کوي، بلکې د دنیا د ګوټ نه ورته افغانان پښتانه راغلي دي، جرنلسټان ورته راغلي دي، سفارتکار ورته راغلي دي، افغانستان نه ورته لوی ستر مشران راغلي دي، حکومتي چوکو ناس خلک ورته راغلي دي. ای سره به خبرې ترې کوو، راځئ چې د مشرانو سره خبرې وکړو. ما سره تکړه پښتون زلمی عبدالصمد افغان ولاړ دی، د سره خبرې ترې کوو چې دی ستړي مه شئ. خیر راغلی، تاسو هم ستړي مه شئ. عبدالصمد صاحب، کومه جذبه وه، کوم احساس و چې دې پروګرام ته او د دومره لوی غونډې ته یې راوپارولې؟ دا د زړه محبت و چې موږ د متحده عرب اماراتو سره لرو، هغه احساس دی، هغه جذبه ده چې موږ په زړو کې د ډېر وخت نه په